ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د لوی او پاک الله په سپېڅلي نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ستړي مه شئ وختونه مو په خیر یو ځل بیا هم د رڼا په لور ګردي میز خپرونه ده او د خپرونې کوربه زه ظاهر الله ظهیر یم دا خپرونه په ځلا ټلویزیون درته خپرېږي د خپرونې د بحث موضوع به ده کانګو څه ډول ناروغي ده د کونړ د ولایتي روغتون څخه میلمه په خپرونه کې لرو چې متخصص ډاکټر سید جلال نجات ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ چې ځلا ټلویزیون او زموږ دې خپرونې ته راغلئ ډاکټر صاحب خپرونه په دې راپیل کړو چې کانګو څه ډول پېژندلی شو څه ډول ناروغي ده بسم الله الرحمن الرحیم دا څه تر مخه زه د ځلا راډیو ټلویزیون ټولو اوریدونکو او کتونکو ته اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه وړاندې کوم الله دې وکړي چې د صحت جامې په تن کې ولري او په خپلو کورونو کې د خپل فامیلونو سره روغ او جوړي او بله خبره ډېره یعنې په موقع باید وکړم هغه دا چې دا خپرونه تاسو ډېر په ښه وخت کې ډیزاین کړې ده د دې معنا دا ده چې د اختر شپې ورځې دي او دا د یو حیواني ناروغي ده چې اکثر انسانانو ته انتقالېږي نو اول ستاسو د دې وخت چې په داسې وخت کې دغه پروګرام ارینج کړی دی مننه کوم ډېره مننه ډاکټر صاحب ښه راشئ نو د کانګو ناروغي چې کومه وه دا یوه ویروسي وژونکې ناروغي ده او چې اکثره په حیواناتو کې نه سرچینه اخلي او په انسانانو باندې ختمیږي په حیواناتو کې دونه خطرناکه نه ده لکه څومره چې په انسانانو کې خطرناکه ده دا هغه ناروغي ده چې د یو انسان نه بل انسان ته دونه نه دي لکه د حیواناتو نه چې انسانانو ته انتقالېږي او دا یو ډول ویروس دی چې اکثره په اهلي حیواناتو کې یا حیوانات چې انسانان یې د ځان سره ساتي په هغې کې د کنې په شکل باندې لکه عام چې دا کنه موږ ویو کونې چې موږ ویو ورته په عامه اصطلاح کې د دې په واسطه باندې د دې د ډایرکټ وخزې نه یا د ډایرکټ چیچلو نه انسانانو ته انتقالېږي او بعضې نور عوامل مشترکه د مړو حیواناتو د وینې یا د غوښې نه چې استفاده وکړي ډایرکټ نو په دې ډول په خپل نوبت کې به ویو چې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب قدرمن د خپرونې په دې برخه کې ورګرځو یوه اړیکه راخلو زموږ اورېدونکي په لاین دی سلام ستړي مه شئ څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې په خپرونه کې را سره ډاکټر صاحب میلمه دی مهرباني چا پوښتنه لري نوم مو واخلئ السلام علیکم زه سلام او مننه خوشحاله اوسئ څوک د کوم ځای مو اړیکه نیول نوم مو راته واخلئ ساحل صاحب مهرباني ډاکټر صاحب خپرونه کې بېلبانې د خپرونې موضوع کانګو ده څه پوښتنه څه نظر لري مهرباني مننه زه صاحب ډاکټر صاحب هم ښه سلام کوم زما پوښتنه خو دا ده چې د کانګو څه ډول ناروغي ده او د دې د مخنیوي لارې چارې دي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور مودان ساحل صاحب ډېره مننه ښه دغه ورور اړیکه نیولې وه که څه هم تاسې په دغه وغږېدې خو که اصلا دغه ورګې تر څو ساحل صاحب ستا پوښتنه مو واورېدله د کانګو ناروغي په هکله یې پوښتنه کړې وه دا څه ډول یو ناروغي ده دا یوه خطرناکه ناروغي ده چې د حیواناتو نه انتقالېږي ویروسي بڼه لري یعنې د یو ویروس په واسطه باندې د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي او د لارې چارې د مخنیوي چې کوم یو دي هغه یوازې شخصي حفظ الصحه ده د خپل ځان ساتل او د حیواناتو ساتل تر ډېره هغه فارمونو والا دهقانان هغه ځایونه کې چې د حیواناتو بودوبا شي حیوانات اوسېږي په ساده ژبه د دوی هم غوژلې او اخرونه دا باید په مستقیم ډول په کال کې یو یا دوه ډوله د حشراتو وژونکو دواګانو په واسطه باندې یو پاشي شي تر څو د میکروب منبع تر هغه ځایونه نه ختمه کړو او دا چې بیا یو څه اندازه پاتې کېږي او بدبختانه خبره به داسې وکړم چې د دې منبع چې کوم یو ده اهلي حیوانات یا حیوانات چې موږ ورسره روزانه اړیکه لرو غوا پسه خر وغیره د دغې نه انتقالېږي نو د مخنیوي لارې چارې همدغه دي چې د حیوانات باید دوا پاشي شي د حیواناتو ماحول یا غوجل چې کوم ځای کې حیوانات ژوند کوي هغه باید وپاشي شي او شخصي حفظ الصحه باید په نظر کې ونیسو موږ لکه عام اوس اختر اوس یو سړی دهقان دی نه مال دی خو منډۍ له ځي
هلته مال ګوري د اختر لپاره قربانۍ لپاره دماغه ځکه ځان د سره یو کنه راوړي یا دماغ هلته چیچل کېږي د یو کنې په واسطه باندې نو شخصي خصوصیات مراد شي یعنې د یو حیوان د کتلو نه بعد خپل لاسونه وینځل شي خپل ځان ته متوجه شي خپل لباس ته متوجه شي نو دا یې د سرایت یو غټه مخنیوی کېدلی شي. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب کانګو ناروغۍ د کومې لارې انتقالېږي؟ موږ خو ته مخکې وویلې چې دا د یو ډول کنه د کونې دی چې اکثره په اهلي حیواناتو کې دغه موجود وي او د هغې په واسطه باندې انسانان ډایرکټ چیچل کېږي نو د دې لارې نه کولی شي یو انسان اخته شي. د بلې خوا نه زموږ هغه قصابان ورونه یا هغه ورونه چې د حیواناتو په غوښو کې حیوانات ذبح کوي علالوي د هغې پوستکي کې د هغې په وینه کې لاسونه وهي کولی شي چې هغه حیوانات چې اخته وي د هغې د وینې نه یا د هغې د غوښو نه سرایت وکړي همدغه انسان ته قصابانو ته یا هغه څوک چې د حیواناتو په دغه ملحقاتو کې ګوتې وهي نو امکان لري چې دغه کنې ومني چې خو د هغې نه اخته شي. دغه دوی عامې لارې دي. ډېره مننه متخصص صاحب تاسې نه. درنو لیدونکو او اوریدونکو تاسې پر ځلا راډیو او ځلا ټلویزیون زموږ خپرونه ګورئ اورئ چې د بحث موضوع مو ده کانګو څه ډول ناروغي ده. خوشبختانه خپرونې ته مېلمه لرو ډاکټر صاحب سید جلال نجات چې په دې موضوع به تر پایه موږ سره خبرې کوي. تاسې هم کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ. راځو بلې پوښتنې ته قدرمن متخصص صاحب چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د مرګ څومره فیصدي امکان لري چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي؟ فیصدي خو داسې یو ناروغي ده چې اکثره یعنې داسې کیسونه دي چې یو اندازې پټ تېرېږي. فرضاً یو انسان یې اخته کړی دی خو د انسان عملیاتي سیستم دونه قوي دی چې هغه مخکې دې نه چې ناروغي تولید کړي د منځه نه وړي. بعضې حالت داسې دی چې یو په سراپا ډول باندې یا یو کورنۍ ناروغي ورته پېښوي چې په کور کې علاج یې کېدلی شي او هغې دغه کې د تداوي شي په کور کې او بعضې تر هسپتاله پورې راځي. خو چې یو مریض هسپتال ته راشي نو تقریبا چې 15 نواله 15% به مړینه ورکوي او ځکه چې هغه په یو وخیم حالت کې راځي. په دنیا کې یوازې افغانستان نه دی په دنیا کې بیلیونونه نفره یعنې میلیونونو نه هم زیات بیلیونونه نفره چې کوم یو دي دا په د دې ناروغۍ د ګواښ سره مواجه دي یعنې چې کېدلی شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي. د هغې نه میلیونونه چې کوم یو دي اخته کېږي او تقریبا د دنیا په سطحه باندې د په میاشت کې په مرګومیر چې کوم یو دی په کال کې داسې یو چې د 500 تر 2000 پورې مړینې په دنیا کې ورکوي چې اکثر یې زموږ دغه غریب هېوادونه افریقایي او مرکزي اسیا او زموږ افغانستان او دغه وروسته پاتې ملکونه چې کوم یو دي زیات قربانیانې بیا همدې وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې بیا هم یو اړیکه ده تخنیکي همکاران اشاره کوي. سلام ستړي مه شئ نوم مو واخلئ څوک د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده خپرونې ته په خیر راغلی. وعلیکم سلام په خیر صحت ښه ده. خوشحاله اوسئ هرکلی درته وایم نوم مو واخلئ د کوم ځای مو را سره اړیکه نیولې ده؟ عمران رو مرکز ستړي مه شئ ډېره مننه. بله بله ښاغلی عمران تاسې څه پوښتنه لرئ د بحث د مېلمه څخه ډاکټر صاحب راغلی د کانګو موضوع ده کومه پوښتنه لرئ مهرباني. ښه که تاسې پوښتنه بیا تکرار کړئ چې ډاکټر صاحب پوښتنه وانخیستله د پوښتنه بیا تکرار کړئ که زموږ غږ لرئ. اوس سم شو مهرباني بیا تکرار کړئ پوښتنه. پوښتنه دا ده چې مقصد دا د کانګو ناروغي د یو انسان له بل انسان ته د انتقالېدو وړ ده که نه او کوم چې انسانان یې مخنیوی وکړي او دغه ناروغي څخه وژغورل شي. ښه ډېر ښه خپرونه واورئ ډاکټر صاحب به ځواب درکړي. ښه زه یو بل اړیکې لور ته یو بل اړیکه راخلو بیا به دغه پوښتنه هم ځواب کړو. سلام ستړي مه شئ. سلام ستړي مه شئ. السلام علیکم زید صاحب. وعلیکم سلام هرکلی درته وایو ستړي مه شئ. مننه زید صاحب سلام ډېره زیاته مننه. نو مهرباني څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب خپرونه کې مېلمه دی او د کانګو موضوع ده. د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې د کانګو مرض اوس وپېږي چې اختر هم را روان دی نو د دې مرض څخه باید موږ څنګه په امان کې اوسېږو. ښه پوښتنه خلاص شوله.
بالکل ډیره زیاته مننه خبرونه واوري او وی ګوري ډاکټر صاحب زاوده ډاکټر صاحب لومړی ورور عمران چې د انتقال وړ دا او کنه او وړ دي څنګه ته وای ځان ساتل شو د عمران ورور پښتنه هم غواړستله دا غي مطلب دا دی چې یو انسان د مخکې په خبرونه کې ویل چې دا یو حیواني ناروغي ده یعنی د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي ولې د انسانانو نه انسانانو ته هم انتقالېږي چې د دې زیات قرباني بیا صحي پرسونل دی هغه ډاکټر صاحبان چې د مریضانو خدمت کوي د مریضو هغه ناروغان چې په کانګو اخته دي او شفاخانو ته ځي ډاکټر صاحبان خدمت کوي کولی شي چې د هغې د وینې نه د هغې د افرازاتو نه د خولې افرازات وینه او په دې ډول باندې هم اخته شي خو دغه خطر زیات صحي پرسونل ته اخته دی مواجه دی منګ او دغه مریضان باید منګ په واټونو کې هم په شفاخانه کې هم ایزولیشن روم ته یعنی یو جدا کوټه دی ولورکو او چې ته په کور کې تداوی کوو هم د خلکو ګړګونه او تماس په هغې باندې کموو نو د دغه ورور د پښتنې په مقابل کې باید ووایم چې او د انسانانو نه انسانانو ته هم انتقالېږي خو په زیات اندازه باندې صحي پرسونل د دې خطر سره زیات مواجه دي ډېره مننه بدون اړیکه نه وي اسداباد نه وایي چې اختر رانږدې دی او د قربانۍ نه کېږي مجبور چې مال حلال کړو څنګه وکړو څنګه وایي اضافات وساتو واقعا موږ خو دغه پوښتنه مخکې مو واخیستله او وویل چې یاره دا اکثره د دهقانانو یا د بزګرانو یا د فارم والا د ورونو هغه څوک چې فارمونه د حیوانات اهلي حیواناتو لري زیات پې هغې اخته کېږي ولې یو سړی دی چې نه دهقان دی نه فارم لري نه بل خو اختر کې ځي منډیي ته یو مال ګوري حداقل او اکثره خلک همداسې کوي چې د مال چاقوالی چې کوم یو دی هغه د لاس په واسطه باندې ګوري ځکه اکثره په وړیو کې پټي نو نه معلومېږي کولی شي چې د لاس په واسطه باندې لمس مال ته دې وجي شي او یا ځان سره کنه او یا دغه کوم کونه چې دی دا راوړي په لاره کې دې وجي شي یا د کور کې اخته کړي په دې باندې نو که چېرته یو څوک د حیواناتو سره په تماس راځي خصوصا په دې شپو ورځو کې خپل شخصي حفظیت ته دې زیات دغه وکړي دا توجه وکړي د حیواناتو د کتلو نه وروسته د لاسونه په ځان باندې نه لګوي یو څه د ځان نه وړاندې ونیسي چې کله د مال د اخیستلو مشکل حل شو لاسونه باید په صابون باندې پاک وینځي او خپل لباس ته پام وکړي سر نه تر خپو پورې چې یاره کمه کنه خو زما په جامو باندې یا زما په کپړو باندې روانه نه ده تر څو چې لاره کې یا کور کې دي متضرر ډاکټر صاحب څنګه تاسو یادونه وکړه چې دا نه په خاص ډول مېرمنې په کورونو کې وي ډاکټر صاحب د څارویو سره لاره بر کېږي تاسو کې ډېری اورېدونکي خویندې او همدارنګه زموږ لیدونکي چې کومې مېرمنې دي هغوی دا خپرونه ګوري همدا شی به ورته ناست دي هغوی ته همداسې کوم څه ویل غواړي ځکه چې هغوی خو بیخي سره کار دی اوس هغوی وایي چې موږ نه شو کولی ځکه موږ څاروو سره هر اودس کشي واسو نو دا باید تاسو جبري څه توضیح ورته کوئ توصیه ورته کوئ البته موږ خو مخکې اشاره وکړه مېرمنو ته په خاص او پروګرام کې چې یعنی اصلا د انتان یا د هر بدبختۍ منبع ختمول پکار دي د کانګو منبع چون د غوجلې نه د مال نه د اخر نه رامنځته کېږي مال ته باید دیو محو شي یعنی خپل حیوانات چې کوم یو دي دا باید سپری شي د حشراتو ضد درملو په واسطه باندې او غوجلې په کال کې حداقل 2-3 دفعې اخرونه او غوجلې د حیواناتو د اوسېدلو ځای چې کوم یو دی دا باید حداقل په کال کې 2-3 دفعه سپری شي تر څو هغه په ډایرکټ ډول باندې هغه کونې چې کوم یو دي موږ چې هغه دغه د منځه نه ویستو یوازې کانګو نه د حیواناتو د اذیت سبب هم کېږي یعنی کونې دي چې حیوانات هغه راحت ته نه پرېږدي خو یو غوایي او هغه کونې ولري فرضاً یعنی هغه نارامه وي د هغې نه وینه څکي د هغې نه د هغې ته ضرر رسوي نو د یوې خوا نه به دغه ضرر رسوي او د بل خوا نه به د کانګو نه یا د نورو ورته ناروغیو نه چې د حیواناتو نه د کونو نه رامنځته کېږي د هغې نه به موږ مخنیوی کړی حداقل د اوپاشکو درته ووایم یو اضافي خبره به وکړم چې په دې موسم کې چې د اوړي موسم دی ماشي زیات دي که د حیواناتو محیط یا د حیواناتو د اوسېدو ځای او حیوانات اوپاشي شي حداقل د ماش نه هم پکې مخنیوی کېږي چون د ماشي هم د حیواناتو د اذیت سبب کېږي او زموږ ستاسې ټولنه خو داسې یو ټولنه ده چې یو سرحدي ولایت او اطرافي ولایت هر سړی یو غوا خسۍ یو ګډه یو شی خو ساتي نو خو حیوانات او د هغې محیط او پاشي شي هم به حیوان په راحت کې پاتې شي د خوځندو ماشو نه او هم به د ناروغیو نه موږ مخنیوی کړی ډېره مننه ډاکټر صاحب درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې زه لنډه دمه اخلو ډاکټر صاحب له موږ سره د خپرونې تر پایه زموږ بلدیا وکړي بېرته راګرځو د لاسپیکر غږ ته غوږ شئ
اسهال ناروغي چې د تبې د بدن د اوبو د کمښت او حتی د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي باید مخنیوي وشي. د اسهال د مخنیوي لپاره باید پاکه او خوندي اوبه وڅښو. کمال خان اعلان اوري خو زه نه پوهیږم چې څنګه مخنیوي وکړو. د اسهال څخه د مخنیوي لپاره باید د خپل ځان او خپل چاپیریال پاکوالي ته پام وکړو. له چینې، څا یا واټر پمپ څخه د اوبو راوړلو مخکې باید پوه شو چې اوبه یې پاکې دي. خبره دې سمه پوه نه شوم. شفیقې، کوشش وکړه چې وروسته له هغې چې په حیواناتو لاس وهې مخکې د خوړو خوړلو یا تیارولو او یا هم جلال ته له شیدو ورکولو مخکې خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون پاک ومینځې او د ډوډۍ تیارولو ځای یا پخلنځای په دوامداره توګه ښه پاک وساتي. نو که پاکې اوبه پیدا نه کړو بیا څه وکړو؟ که پاکې اوبه نه وي بیا باید اوبه 3 دقیقې ویشول شي. کولی شو په 20 لیتره اوبو کې یوه د اکواتب ګولۍ واچوو او بیا 10 دقیقې صبر ورته وکړو. وروسته له هغې کولی شو له دې اوبو څخه ګټه واخلو. او رښتیا دا ORS د څه لپاره دي؟ ORS خو ژوند ژغوري. که یو څوک د شدید اسهال څخه سر ټکوي کولی شي د ORS له پوډر څخه یو پاکټ په 1 لیتر اوبو کې حل کړي او ویڅکي. همدارنګه میوې او سابه مخکې له خوړلو باید په پاکو اوبو ښه پاک ومینځل شي او د حاجت رفع کولو لپاره تل له کناراب څخه کار واخیستل شي او وروسته له کناراب څخه خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځل شي. جماله پام چې پاولې کې کېننې تشناب ته لاړ شه. تل په یاد ولرئ کناراب ته له تلو وروسته او له ډوډۍ خوړلو مخکې خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پاک ومینځئ. که په نس ناستې اخته یاست نو د ORS په کارولو سره خپل ژوند وژغورئ. اعلان د برکلي محترمو کلیوالو، زموږ په کلي کې د سیلاب د راوتلو وړاندوینه شوې ده. غلي شئ تر څو اعلان په سمه توګه واورم. د هغه چا کورونه چې د سیند غاړې ته نږدې دي. شفیقې، که زموږ په کلي یا زموږ کلي ته نږدې غرونو کې باران وشي ممکن د سیلابونو له خطر سره مخ شو. موږ باید د نورو خلکو په شان د سیلاب د راتلو په اړه له ګرځنده ټلیفون، تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې د سیلاب خبرداری ترلاسه کړو. ستا خبره سمه ده. د سیلاب په لړ کې موږ باید د خپلو ماشومانو مخه ونیسو تر څو سیلاب ته نږدې نشي. د سیلاب وروسته موږ باید خپلو ماشومانو او نورو ته پاملرنه وکړو چې د سیلاب ځایونو ته لاړ نشي، په هغو اوبو کې لوبې ونه کړي او یا هم هغه اوبه ونه څښي. لطیفې لورې، زما په خبرو پوه شوې؟ هو پلار جانه. کناراب ته له تلو وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځو. مېرمنې هم باید د خوړو تیارولو نه مخکې یا هم ماشومانو ته له خوړو ورکولو د مخه خپل لاسونه پاک ومینځي تر څو له سیلاب راتلو څخه وروسته د بېلابېلو ناروغیو څخه مخنیوی وشي. لورې، پلار دې رښتیا وایي. جماله زویه، تم باید د سیلاب نه پاتې اوبه ونه څښې. تل په یاد ولرئ د سیلاب اوبه مه څښئ. خپل ماشومان مو د سیلاب له پاتې اوبو څښلو او یا په هغو کې د لوبو کولو څخه منع کړئ تر څو د نس ناستې له ناروغۍ څخه په امن کې واوسي. د خپل ځان، کورنۍ او چاپیریال پاکوالي ته ډیر پام ونیسئ او د احتمالي سیلاب راتلو د خبرېدو لپاره ټولنیزې رسنۍ وڅارئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د ځلا ټلویزیون او ځلا راډیو څخه خپرونه ګوري. ګردی میز د رڼا پر لور باندې په خپرونه کې راسره متخصص صاحب سید جلال نجات مېلمه دی چې په روانو موضوعاتو به خبرې کوي. راځو بلې پوښتنې ته د مېلمه څخه کوو چې ډاکټر صاحب خطري فکتورونه کوم یو دي د دغې ناروغۍ؟ د خطر فکتورونه خو د دې ناروغۍ د سرایت لپاره هغه فکتورونه دي چې د دې ناروغۍ سرایت ګړندی کوي. لکه هغه د حیواناتو د فارمونه، یعنې په یو ځایګلي کې د حیواناتو تجمع زیاتوالی. مثال ډول باندې فارم، په مثال ډول باندې میله، هغه میلې یا د حیواناتو د خرڅ ځایونه چې د اوسېدلو ځایونو ته یا کلي کور ته یا کورونو ته نږدې او نو کولی شي چې دغه یعنې فکتورونه د خطر زیات دي. همدغه وجې نه زموږ توصیه ده چې یاره میلې یا د حیواناتو فارمونه چې کوم یو دي یا د حیواناتو د خرڅلاو ځایونه چې کوم یو دي دا باید د دغه نه وړاندې د اوسېدلو د ځایونو نه وړاندې تر څو د میکروب هغه سرایت چې کوم یو دي هغه زیات نشي. او که چېرته په وروسته پاتې هېوادونو کې د اقتصادي مشکلاتو نظره یا د فهم د کموالي د نظره د حیوان روزنې ته څوک توجه نه کوي، د هغې د صفایي ته توجه نه کوي، د هغې
د هغې خپله صحت ته توجه نه کوي، د حیوان د اوباشینې نه کوي، نو دا ټول هغه فکټورونه دي چې د دې ناروغۍ د ګړندي کېدو او یا د زیاتېدلو سبب کېږي. او هغه څوک چې احتیاط نه کوي، فرضاً طبي پرسونل دی، یو ناروغ خپله به دغه اخته دی، د کانګو باندې اخته دی، ته هغې له ځې خدمت کې ډاکټر صاحب ورته او نه دستکشې په لاس کړي، نه ماسک اچولی، نه د هغې سره د تماس شکل غوره کوي، نو کولی شي چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته کړي. یا خپله کور کې مریض دی، د کانګو مریض دی، د هغې سره د ګڼو ګوڼو زیاتوالی، هغې سره زیات کېناستل پاڅېدل، یعنې د ګڼو ګوڼې نه مخنیوی نه کول، دا د دې ناروغۍ په فکټورونو کې شامل دی چې باید زیات شي. ډېره مننه متخصص صاحب. د متخصص صاحب راځو بلې پوښتنې ته چې د کانګو ویروس اختلاطات څه دي؟ کانګو ناروغۍ خو موږ مخکې وویله چې دا یوه ویروسي ناروغي ده او نسبت د دې ناروغۍ د هغه قوې او د انسان د قوې پورې مشخصه ده. یعنې که یو څوک دا انتان واخلي او معافیت یې ښه قوي، امکان لري چې پټه پکې تېره شي، هېڅ قسم دغه ورنه کي، دا اراز ورنه کي، او کېدلی شي چې یو اراز د زکام ډوله اراز ورکي، او یا هم تر بستره پورې مریض ورسوي، او یا هم په مړینه باندې تمامه شي. چې مړینې زیات غټ اختلاط چې کیمیاوي دی هغه خونریزي ده، چون دا هغه پلیټلیټ یا وینه نری کوي دا ناروغۍ، په وینه کې چې کوم هغه د وینې د ټینګېدلو حجرات دي هغه د منځه وړي، نو وینه په دې کې چې کومیاوي دی نری کېږي، او امکان لري د وجود د مختلفو ناحیو نه، سترګو نه، پوزې نه، وریو نه، پوستکي کې، د مقعد د لارې، د خولې د لارې، په تشو میتیزو کې، او یا هم د ښځینه او میاشتنۍ ناروغۍ په ډول باندې یو څرګندونه وکړي، او همدغه سبب دی چې د مریضانو په مړینه باندې تمامېږي. غټ اختلاط په شکل هیموراج یا خونریزي یا وینه بهېدنه یادونه کولی شو. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. درنو لیدونکو، تاسې زلا ټلویزیون او زلا راډیو ونې. ډاکټر صاحب راځو ته چې آیا د کانګو ویروس درملنې وړ دی؟ یو څه اندازه په دې باره کې باید ووایو چې درملنه خو یو حتمي درملنې وړ دی، خو د مرګ فیصدي سره د درملنې نه چې کوم یو دی هغه زیاته ده. نو درملنه کې موږ ته دی چون یو عمومي درملنه کوو، لکه تقویوي تداوي، لکه فرضاً مریض باید کو چې ته حالت سختي باید په شفاخانه کې بستر شي، کو عادي ناروغي ولري کور کې توصیه شي، د هغې خوړو کې تغیرات راشي تر څو معافیت قوي شي، هغې ته باید چې ته خونریزي زیاته وي، وینه باید ورته توصیه شي تر څو وینه ودرېږي، او هغې ته د ویروس ضد درمل دي بعضې ریباورین په نامه باندې چې یعنې هغه باید ورته توصیه شي، او سپورټیو تداوي یا تقویوي تداوي باید ورته توصیه شي د هغې، ځکه چې دا د دې ناروغۍ شروع چې کوم یو ده هغه د یو ځاندرد په شکل، د یو شدیدو تبو په شکل باندې، د یو استفراغاتو په شکل باندې تظاهر کوي، د خونریزۍ په شکل باندې تظاهر کوي. نو همدغه استفراغات دي او همدغه خونریزۍ دي، همدغه تبې دي چې د مریض فشار ټیټوي. باید فشار ته توجه وشي چې مریض خوشاک کې دی، داسې نه چې فشار یې صفر شوی. مایعات باید دې مریضانو ته ورکړل شي د رګ د لارې، چون په دغه حالت کې دوی د خولې د لارې د مایعاتو د څښلو تحمل نه لري، نو مریضان یې باید هغه مریضان چې هیموراج یا خونریزي ورکړي حتمي باید دیو بستر شي، او د رګ د لارې مایعات، وینه، تقویوي تداوي، د ویروس ضد درملنه دا باید ورته شروع شي او ورته وشي. سره د دې تداوی بیا هم یعنې زیات اندازې ریکور کېږي پې ته انشاءالله چې خپل نارمل ژوند ته راګرځي، ولې د مرګ فیصدي پکې هم زیاته ده یو اندازه. بالکل، ډېره مننه ډاکټر صاحب. کانګو ناروغۍ د اخته ناروغ پاملرنه باید څنګه وکړو چې تر څو هغه خپل روحي فشار د لاسه ورنه کړي، یا ووایي چې زه به دې ناروغۍ ته څنګه پاملرنه شو کولی؟ څوک یې باید مراقبت وکړي تر څو په کور کې یا درملنه په شفاخانه کې باید دا ډېره زیاته مهمه ده؟ په دې باره کې خو موږ وویلې که چېرته د ناروغۍ شدت کم وي، موږ کولی شي په کور کې مریض تداوي کړو، او په یوه ځانې وکړو چې د ګڼې ګوڼې نه مخنیوی وکړي، او سپورټیو تداوي په غذا کې باید تغیر راشي، او غذا کې په دغې په حفظ الصحه کې باید تغیر راشي، ښه غذا ورته تفوي چې تر څو معافیت ښه شي او مریض زمونږ ښه شي. که چېرته د ناروغۍ شدت زیات و، مریض وینه خونریزي ورکړې وه،
د بدن د هر قسمت نه کې خونریزي فعاله لرله نو مجبوره چې دا مریضان بیا بستر شي. دا مریضان چې کوم یو دی د ناروغۍ په سیر کې عصبي دغه هم ورکوي، د مشکلات هم ورکوي، عصبي شکایتونه هم ورکوي، لکه د بېخوبي، شدید سر درد، حتی ګډې وډې خبرې. نو دې ته باید روحي او جسمي دواړه علاج شروع شي. موږ ورته توصیه ورکړو چې انشاءالله ستا مرستیا چې کوم یو ده د ښه کېدو وړ ده او انشاءالله ته ښه کېږي او په ضمن کې درملنه هم ورته ورکړو او هغه یو سپورټیو تداوي ده لکه د مایعاتو ورکړه، د ملټي ویټامینو ورکړه او د وینې ورکړه او بلې خاصه تداوي ده لکه د ویروس چې موږ وویلې بعضې انټي ویرال یا د ویروس ضد دواګانې ورته شروع کوو تر څو ناروغي کور شي. او همدا وجه ده چې دا مریضان کوچې ته راځي موږ ته کوچې ته وینه نه یې ورکړې یا په پوستکي کې خونریزي نه یې ورکړې یا د بل ځای نه خونریزي نه یې ورکړې، نو اکثره دوی په طبه کې ډېر تداوي شوي، یعنې بیرون د شفاخانې نه زیات د میکروب دواګانې یې اخیستې، هغې جواب نه ورکړی چې دا زموږ دپاره هم یو انډیکیټر دی، یو رهنما ده موږ دپاره. یو مریض راشي 10-15 ورځې راشي هغه شدیدې تبې کوي چې ته د هغې اسناد ګورې مختلف انټي بیوټیک یې اخیستي خو بیا یې هم جواب نه یې ورکړی. نو زموږ فکر همدې ته کېږي چې خدای نخواسته کانګو نه یي او موږ د هغې د ټسټونو او یا د هغې د تداوۍ پلان ځان سره جوړوو. ډېره مننه متخصص صاحب. د کونړ ولایتي شفاخانې په دغه برخه کې څومره کار کړی تر څو دغه ناروغۍ د منځه یوسي او تاسې خپل هم په نږدې ورځو کې کوم داسې مریضان لرئ چې په دغه ناروغۍ ورته راغلي وي او په لرو پرتو بانډو سیمو کې څه کول پکار دي تر څو هلته خلک په دې وپوهي چې د دغه ویروس څخه لرې اوسي او دغه خطرناکې ناروغۍ څخه دوی لرې وساتل شي. او تاسې د ډاکټر په توګه څه ویل لرئ په هغه لرو پرتو سیمو کې چې خلک بیا ولې څه پیغام ورکوي؟ زمونږ د اسداباد ولایتي روغتون مسؤلیت په دې باره کې د دې ناروغۍ د منځه وړلو باره کې دی، موږ یوازې د علاج مسؤل دي. هغه چې په ټولنه کې دا محو شي هغه د نورو ارګانونو کار دی چې څنګه د وباشۍ وخت په وخت وکړي. دې قانون ته مریضان خو شفاخانې ته ختم کړي. موږ ته چې مریضان راځي په تېر کال کې هم د اختر ته نږدې موږ 4-5 کیسونه لرل چې یو بیا ډېر عاجل و چې هغه ننګرهار ته ولېږو او 5 موږ دلته کور کړل او سږ کال هم لا 1-2 کیسونه راغلي وو چې هغه شدت زیات نه و، نو موږ سره تداوي شولو رخصت هم شولو. خو موږ د الله نه دا غوښتنه کوو چې د اختر شپې ورځې دي په خپل وطنوالو باندې ښې تېرې شي چې د دې ویروس قرباني نه شي یا څوک بې اخته نه شي. زموږ د الله نه دا هیله لرو. ډېره مننه. ډاکټر صاحب په وروستیو کې یو پیغام غوښتنه سپارښتنه څه ده درنو لیدونکو ته او په خاص ډول ډاکټر صاحب د لرو پرتو بانډو خلکو ته واضح پیغام سپارښتنه، یعنې دا څنګه متوجه کولی شو چې دا مرض وژونکی دی، ویروس دی او د ځان یې باید وساتئ په عامه ژبه او د هغه خلک چې په لرو پرتو بانډو کې همدا اوس زموږ راډیو اوري او زموږ ټلویزیون ګوري هغوی ته څه پیغام ورکوئ؟ د دې باره کې باید چون دلته د تعلیم کچه کمه ده، زما غږ په چارواکو باندې دی چې په لرې پرتو سیمو کې د زراعت ریاست نه د دې نورو ارګانونو نه چې حداقل دهقانانو ته باید دا سهولتونه په نظر کې په لاس کې ورکړل شي چې دوی ولاړ شي هلته د دې وژلې او دا د دې حکومت او د دې نظام ذمهواري هم جوړېږي چې لاړ شي دغه د دې وژلې د حیواناتو خورونه د حیواناتو د اوسېدلو ځایونه باید په حکومتي لیول باندې دغه شي دا پاشي شي یا دیو ته هغه مواد په پلاس کې ورکړل شي او ټریننګ ورکړل شي تر څو چې هر دهقان، هر بزګر، هر فارمدار، هر فارم لرونکی باید خپل کار خپله وکړي او امکاناتو د حکومت په لاس باندې ورکړل شي. عام ډول باندې باید زه یو داسې ویم چې حفظ الصحه خپله شخصي د حفظ الصحې ساتنه یوازې د کانګو نه نه موږ د مختلفو ناروغ وژونکو او د بدبخته ناروغیو نه هم ساتي، کو هغه د اسهالاتو په شکل وي، کو هغه د پولیو ویروس چې نن سبا ټوله دنیا ورسره داسې ګریوان ده، کو هغه د کانګو ده او دې ته ورته نورې ډېرې میکروبي ناروغیانې زموږ یعنې د یوازې حفظ الصحې په واسطه باندې کولی شو چې د هغې هغه ګراف چې کوم یو دی راکم کړو بیا یې د منځه نویسو. نو د لاسونو حفظ الصحه، د خپل لباس حفظ الصحه، د خپل اوسېدلو ځای حفظ الصحه باید
مراد شي تر څو چې د کانګو او دې ته ورته نورو ناروغیو او بدبختیو نه مخنیوي کوي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې زما ټلویزیون ته راغلی او زموږ باندې مو خبرونه ته راغلی. ډېره مهرباني. تاسو نه هم مننه کوم. د زلا ټلویزیون درنو لیدونکو دا وه ګردی میز د رڼا په لور خپرونه چې ما ظاهر الله ظهیر درته وړاندې کړې. بیا بلې خپرونې پاک او مهربانه خدای سپارو. ښې شپې ورځې ولرئ. ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کرېختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان